هلته کچ دو خدا کے نام پہ دو سوال کوي. دوی چې موږ افغان مهاجرین چې پاکستان ته لاړو دوی صرف ټیپر پیژندل. قسم په خدای اوس وریځې پیژني، اوس کیک پیژني، روش پیژني، قابلي پلاو پیژني، خوراک پیدا که په بیلچه کې به یې وږې ټکولې له جواري سره به یې خوړه. دوی د موږ د احسان پوره وړي دي، موږ ولاکه دغسې یو لکه دوی چې دا خبرې کوي. د پاکستانی چارواکو او د پاکستانی ولس ترمنځ باید موږ توپیر وکړو. پاکستانی ولس چې ده له افغان مهاجرینو سره په تیرو 40 کلونو کې په هر رقم معاملاتو کې حسنه تعلقات درلودل، اما نظامونه چې دي هغوی هر وخت سیاستونه بدل شوي دي. بالخصوص له 2001 کال د سپتمبر له پیښې نه وروسته پاکستان په مختلفو شکلونو باندې افغان مهاجرین خپل د سیاست ښکار ګرځولی دي. په تیر 20 کلونو کې د دلته موجوده نظام چې و د جمهوریت هغه ته هم که فشار ورکوه نو همدغسې یوه معامله ورسره صورت نیوله. د فشار اله افغان مهاجرینو اوس که د افغانستان اسلامي امارت ده دوی د مهاجرینو د اوزار په توګه کار اخلي چې دا د ټولو نړیوالو قوانینو، انساني حقوقو، د انسانیت د ټول هغه کرکټرونه یې مات کړي دي چې هېڅ په هېڅ دنیا کې دغسې نه ده شوی. نو زه فکر نه کوم که چې پاکستان به دا فکر کوي چې دوی به د افغان مهاجرینو په ځورولو سره، د هغوی په سکنجه کولو سره، د هغوی په غیر قانوني نیولو سره په افغان حکومت باندې خپلې غوښتنې ومني. دا یو هغه غوښتنه ده چې غوښتنې د افغان حکومت هم لري. د ډیورن په وړاندې دوی بار غوښتنې کړي دي، د ناستو غوښتنې کړي چې د افغانستان د حکومت لخوا نه رد شوي دي. هغوی ورته ویلي چې دا زموږ له صلاحیته پورته ده، دا د افغان ولس مسله ده. د دفاع وزیر خبرې به تاسو اورېدلې، د بهرنیو چارو وزیر خبرې، د عباس ستانکزي صاحب خبرې، د نور لوړپوړو چارواکو چې د ډیورن په رابطه تر اوسه پورې هغوی هیڅ نه وایي. همیش دغه خبره کوي چې دا واقعا هم دا د حکومتونو کار نه ده، دا د ولسونو کار ده، دا د سرتاسري ولسونو د هغه نتیجه به وي. ځکه نو په دغه واجه باندې دوی نورې ستونزې هم لري. دا اوسنۍ فشارونه د دې په خاطر دي چې د واخان لاره له چین سره وصلېدل پاکستان نشي زغملی، اقتصادي پروژې، اقتصادي پرمختګونه. مهاجرین په عموم کې که پاسپورټ لري، که هلته سیټیزن کارډ لري، که هلته بغیر پاسپورټه دي، برخورد له ټولو سره یو شان روان ده، رشوت له ټولو نه اخیستل کیږي، اداري فساد له ټولو. یوازینی مهاجرین چې په پاکستان کې ښه وخت تیر کړی، د عزت وخت تیر کړی، تقریبا 80% مشکلات حل هغه د عمران خان په 10 کلونو په خیبر پښتونخوا کې حکومت افغان مهاجرین پرویز خټک وزیر اعلی او که دا بلو افغان مهاجرینو ته په قانوني سترګه کتل کېده او 3.5 کاله په مرکز کې حکومت نو په ټول پاکستان کې د افغان مهاجرینو سره هغه برخورد کېده کوم چې نړیوال قوانین. خو باید دا ووایو چې له دې سترګې نشو پټولی چې افغانستان امن ده، له دې سترګې نشو پټولی چې په افغانستان کې اقتصادي رشد مخ په ودې روان ده. دا ټوله نړۍ موږ سره مني. اما له دې هم باید سترګې پټې نه کړو چې دا اوس هم پاکستاني چارواکي د منافقت اوج ته رسېدلي. په هر بین المللي سټیج کې هلته زموږ نمایندګان نسته، د دوی بوټو، د دوی شهباز شریف، د دوی نواز شریف، د دوی ملایان، د دوی قاضیان، د دوی ججان افغانستان د تروریزم مرکز بولي. وخت چې په نړیوالو سټیجونو کې دوی دا خبرې کوي، ته څه فکر کوي چې هلته افغان مهاجرینو ته به دوی دا خبره نه کوي چې په افغانستان کې وضعیت خرابه ده؟ بل په افغانستان کې څومره وخت شو چې وضعیت جوړ شوی ده. مونږ 40 کاله د پاکستان نه هغه زجر لیدلی ده، هغه زیان مو لیدلی. زمونږ فوز یې دړې وړې که، زمونږ ټانګونه یې ویوړه، افغانستان یې په کنډواله بدل که، 7 تنظیمونه افغانستان ته راولېږه، د مسلمانانو جذر یې دلته ویست او حمایه دوی کو. یو کله چې امریکایان دلته د طالبانو نظام راغی، د طالبانو نظام ړنګ چا که، B-52 ته، امریکایي ډرون طیارو ته، د امریکا باروتو ته چا لار ورکړله؟ ډالر یې پې چا واخیستې؟ 40 میلیارده ډالر یوازې د دوی د
د موټرو د اکمالاتو دوی واخیست، هغه نورې پیسې چې دوی سالانه اخیستلې د ډیورن په سر باندې چې دوی کوم فرضي کرښې باندې سیمې خاردات تېر که 1 روپۍ د پاکستان نه د لګېدلې ټول امریکایانو ورکړي دي. صحیح ده. موږ دا نه وایو چې په افغانستان کې امن ده، موږ دا وایو چې تاسو څه وکړو. نړیوال قوانین هغه تاسو څومره مد نظر کې نیولي دي؟ د ملل متحد ټول هغه قوانین چې جوړ کړي د مهاجرینو په رابطه څومره تاسو مراعات کړي دي؟ افغان مهاجرینو په سر باندې تاسو څومره پیسې اخیستې دي؟ حسن خان بار بار داسې کوي چې دغه خپل بوج لکه د نظام غوندې په افغانانو باندې اچوي. وروره په موږ احسان مه کوه. احسان باید ته د موږ وکړې چې امریکا روسان راتلل ګرم اوبو ته یې ځان رسوه، د قرباني ګډوری افغان سو، ایټم بم تا جوړ که. امریکان په القاعده پسې راغله، په اسامه بن لادن پسې راغله، دا مړ کې دړې وړې که اسامه بن لادن په ابټاباد کې راووته. دواړه قربانیان د نړیوالو د ابرځواکونو موږ د پاکستان د فریب د لاس وي. که روسانو اشغال کو په افغانستان یې نه کو، ګرم اوبو ته یې ځان رسوه. اما په مقابل کې افغانان ودرېده، خپله سینه یې سپار کړله چې موږ دومره بې غیرته نه یو چې ته به د ما له خاورې تېرېږي، زما بې غیرته ګاونډی به لاندې کوې. اما په مقابل کې پاکستان همدغه کار وکړه. القاعده اسامه بن لادن په راووته په ابټاباد کې، خو 20 کاله دلته موږ جزر د مخلوق قوته د مسلمانانو ووته. کرزي و غني 20 کاله چغې وهلې چې القاعده د دوی سره ده. ناټو کومه ورځ په دوی باندې برید وکړه، کومه ورځ اسلام آباد ته ویسته، همدغه کرزي و غني چې کونړ په راکټونو ویستل کېده، کومه ورځ دوی دفاع وکړله. موږ دا وایو چې نړیوال قوانین څه شی دي؟ د مهاجرو په نوم د راشان اخیستی پټ کړی دی، د خیمې دې اخیستې پټ کړي دي، بړستنې دې اخیستې دي، 100 مردارخوري دې د افغان مهاجرینو په نامه باندې کړي. بیا افغان مهاجرینو ته خو تا خیرات نه ده ورکړی، په بټۍ کې ناست ده. افغان مهاجرینو داسې نه دي کړي چې د ویزې په نوم، د عمرې او د حج په نوم پاسپورټ واخلي سوال ته لاړ شي سعودي ته. دا اوس د دوی راپور ده. د کار امور اجتماعي د وزارت 90% پاکستانیان چې خارج ته ځي، تر لندن تر جاپانه پورې، هلته کچ دو خدا کے نام پہ دو سوال کوي. عمرې ته ځي، هلته کیسهبوري کوي، غلا کوي. افغانانو خو د عزت ژوند ډېر کړی ده. خو دلته حسن خان صاحب بخښنه غواړم، دوی چې موږ افغان مهاجرین چې پاکستان ته لاړو، دوی صرف ټیپر پیژندل. قسم په خدای اوس وریځې پیژني، اوس کیک پیژني، روش پیژني، قابلي پلاو پیژني، خوراک یې پیدا که، په بیلچه کې به یې وږې ټکولې، له جواري سره به یې خوړه. دوی د موږ د احسان پوره وړي دي. موږ ولاکه دغسې یو لکه دوی چې دا خبرې کوي.